بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زمونږ د فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې دی نه موږ لایو یو او زموږ یوټیوب کې هم شینواری سپیکس په نوم باندې چینل دی، په ټیک ټاک کې هم شینواری سپیکس. نو ستاسو ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. نن راځو، نن خو یو د کرکټ تاریخي ورځ وه، مختلف تاریخونه مات شو. د انګلستان ټیم ګوره زه ورته هغه بیبي انګلند ټیم یم، نو بعضې خلک یې چې یاره دا بیبي ټیم یا دغه نه. زما مطلب دا دی چې یو خو انګلند لاین ټیم دی چې هغه اے ټیم مثلا داسې ورته ویل کېږي. یو داسې ټیم دی چې د کاونټي نه پلیران راپورته کړي دي او هغه پلیران راځي د پاکستان ټیم ماته. زموږ پریډکشن خو چې پاکستان به ګټي او داسې ښکارېده چې زموږ پریډکشن سی روان دی. برمنګم و د ایډبسټن ګراوند بهترین ګراوند دی د بیټینګ دپاره، ښه وکټ وه. نو د پاکستان امام الحق، بابر اعظم او رضوان دا ته په داسې وکټ باندې دومره په اسانۍ نشي آوټ کولی. دوی خامخا سکور کوي، یو کس درنه سکور وکړي دوه او هغه بگ ټوټل ته خبره لاړه شي. نن خو درې واړو سکور وکړي، امام الحق 50 والا، محمد رضوان 50 او بابر اعظم خو 153 رنزې وکړي. د پاکستان مشکل دا و چې همیشه نه دا مشکل دی، دوی یو فینیشر نه لري. مطلب دوی سره باید کم از کم دا شعیب مقصود او فهیم اشرف زما په نظر د دوانو کم از کم د دوانو کې یو کس په 10 بالونو باندې 13 یا 15 بالونو باندې 40 دغه رنزې کړي وای، نو د 332 په ځای دا ټارګټ 380 380 ته رسیدي. نن سبا کرکټ دومره تیز شوی دی د ون ډے کرکټ T20 کرکټ سره چې 300 رنزې او 310 دا چیس کیږي. کینې په ایجبسټن کې دا زه چې هم چې تاریخي ورځ و، نن تر اوسه پورې په ایجبسټن ګراوند کې 332 رنزې ټارګټ نه دی چیس سوی. دا اول ځل دی چې چیس سو. هغه ګوره چیزینګ کې ډېر مهم شی دی. پاکستان 240 چیز نه که پارټنرشپ، ته باید دا خپل پارټنرشپ همداسې مخکې ورولې. ګوره یو وخت کې د انګلند 15 کسان اوټو په 100 تقریبا 80 رنزو باندې دغسې یا اتیا کې. نو ګریګري راغی او دغه جیمز وین سره ودرېده، هغه پکې 6 وکړه. جیمز وین سینچري والا 13 رنزې پاتې وي، 40 په 13 بالونو چې دی اوټ سو او نور راغله هغوی پوره کړه. نو چیس کې بیلیف سیستم چې نن سبا کرکټ مایند کرکټ دی، په ذهني لحاظ چې ته څومره مضبوط یې سټرانګ یې ته را میدان ته کېږي، هر ټارګټ ته چیس کولی شي. نو د پاکستان هغه دغه کې ټارګټ همدغه فینیشینګ ټچ چې و، هغه فینیشر هغه ورسره نو هغه مشکل و. بل بالینګ چې دی، بالینګ د پاکستان همدغه بالران دي، بد بالینګ اورال نه دی کړی، خو فیلډینګ او کینچونه ډراپ سو. څومره مس فیلډینګ دوی وکړه، بونډریان یې ورکړې، ورتروز یې غلطي وکړې او کیچز ډېر مهم وختونو کې د هر چا کیچ ډراپ شوی دی. نو د جیمز وینس کیچ ډراپ سو، همداسې د ګریګري. نو ته چې کیچونه ډراپ کې ډزنټ میټر چې هر څونه رنزې وکړې، بیا در باندې مخالف ټیم چیس کوي. دا ټیم دومره تجربه کار نه و چې دومره ټارګټ چیس کړي، مګر یو ښه تجربه ورته په لاس ورغله او بهترینه لوبه یې وکړه. انګلند دپاره یو ښه تجربه وه. بعضې وخت کې که نه وایي هغه موږ پخوا وختونو کې په سکولونو کې وایي نیسیسټي از د مدر اف انوینشن. نو کله کله و ضرورت راغی، هغه ضرورت کې دا انوینشن داسې وشو چې دوی داسې کسان پکې را پیدا کړه چې ثاقب محمود ورته ښه بالر په لاس ورغی. جیمز وینس دوی سره مخکې نه لوبېده خو بیا هم ورسره اوس ښه بیک اپ سو. فیل سالټ ورسره ښه بیک اپ سو، زیک کرالی ورسره ښه بیک اپ دی، ډیوډ میلان ورسره مخکې نه و. نو دغه کسان اټلیست دوی ته داسې کسان په لاس ورغله چې راتلونکي کې د دوی په کار راځي. ایکسټرا خلک ورته په لاس ورغله. 3-0 سره سیریز پاکستان بایلو. د پاکستان میلوانو ته د زړه صبر غواړم. باقي د پاکستان ټیم چې چا ښه نه راځي یا خلافي یا د انګلستان مینوال دی، ټولو ته د ټولو د مبارک شي، خوشحالي به کوئ. کرکټ باید د کرکټ په طریقه باندې کامنټونه او دغه وکړو، باید بې ځایه جنجال نه وي. سیاست ته یې مه وړئ، سیاست په خپل ځای دی، کرکټ په خپل ځای دی. نو هغه کرکټي دلایل یو بل سره وایي، چټي کنځلې منځلې یا بې ځایه دغه مه کوئ په کامنټ کې. ځکه زه خو چې وګورم اکثره کامنټ چې شي بس لایک ورکم او په دې دغه بعضې یوټیوب دوستان یې چې زموږ
دغه ته ریپلای میسیجونو ته یا کامنټونو ته وکړه. زه چې کله ستاسې کامنټ وګورم هغې کې زما په ویډیو کې د هغې ځواب نه نو بیا زه تاسو ته ریپلای کوم، مګر که زما په ویډیو کې ځواب وي نو بس بیا لایک ته درکم. مطلب دا دی چې ویډیو کې ځواب شته دی. نو خپلو کې جنجال ضرورت نشته، مینې محبت سره ښه په طریقې باندې پروفیشنل یو بل سره کامنټونه دغه کوئ. که غلط کامنټ مو خپلو کې هم وکړه، جنجال مو جوړاوه نو زه بیا بلاک کوم، ځکه چې دا ښه طریقه ده. موږ ښه خلک غواړو، دنیا کې مینه محبت زیاته او کرکټ د مینې محبت لوبه ده. ګوره دغسې ټف ټاکره پکې راځي. نو نن چې انګلستان پاکستان مات کوي، زموږ د پاره ما ورته ویلې زموږ د پاره چې دی انشاءالله په راتلونکي سیریز کې او پاکستان سره زموږ ډېره ښه مقابله ګورو به چې څنګه ټیم سلیکټ کیږي د هغې په اساس باندې. و بیا زه پریډکشن ورکوم. پریډکشن بهترین هغه وخت کې راځي چې کله د میچ نه 30 منټه مخکې ټاس وشي، بیا ټیم بیلنس معلوم شي او پریډکشن وشي. خو موږ درته یو ورځ مخکې هغې بیس باندې ورکو چې هغه ټیم بیلنس ته زه ګورم چې دغه دی دغه ماته معلومات وسي او بیا ګراوند. نو ماته معلومات برمنګم چې دی بهترین بیټینګ وکټه ده، د پاکستان بیټسمنان به ټاپ چلیږي او بالران چې دی به خامخا وکټې اخلي. نو 332 بهترین ټارګټ و دینه باید زیات ورکړی و. 360 خو شعیب مقصود او فهیم اشرف، حسن علي دا خلک ونه چلیده. بیا هم غلط فیلډینګ، کیچونه ډراپ سو، هغې د وجې کار خراب سو. نو دا و د پاکستان لوبه. دا یو تاریخي. دویم تاریخي لوبه چې وه آیرلینډ، زموږ او ستاسې هغه فیورټ، زموږ او ستاسې هغه تره زامن آیرلینډ او زیمبابوې والا داسې لکه زموږ تره زامن. زموږ کرکټ بورډ ته بل څوک په لاس هم نه ورځي، بس همدغه 2 کسان یې ماشاءالله رانیولي او په دوی باندې دوی سره زموږ مقابلې رواني. نو آیرلینډ راپاڅېدی، ساوت افریقې ته یې ماتې ورکړه، 290 رنزې وکړې او تقریبا په 43 رنزو یې ساوت افریقې نه لوبه وګټله. انډي بلبرني 102 رنزې وکړې. ګوره د دوی مخکینی کپتان چې و ویلیمز پورټرفیلډ و، هغه نن شاید د انجرډ و، تیر میچ کې 50 والی وه، مګر انډي بلبرني دوی دا تقریبا 1 کال 2 کاله کې چې کپتان کړی دی او ورسره روان دي. پورټرفیلډ هم ینګ دی، ځوان و، مګر دیر هغه داتې نه زیات ځوان دی، بهترین دی. دوی آیندې دپاره ښه کپتان ټاکلی دی. نو ټیم یې په ښه طرف روان دی. دا مسله پکې نشته دی چې ولې اصغر افغان لرې شو، پلانکی راغی، ډینګری راغی. ګوره د هغوی تیر کپتان چې ویلیم پورټرفیلډ هغه تیر میچ کې 50 والا سکور کوي کنسسټنټلی، نو په ټیم کې د هیڅ مشکل نشته. دا نوی کپتان چې دا سپورټ کوي. زموږ کپتانان چې راشي یو خو سکور نشي کولی، په خپلې کپتانۍ کې هم سکور نه کړی. مثلا ستا په 40 ونډې کې ایوریج او 60 سټرایک ریټ او 21 دغسې په T20 کې ایوریج او 110 سټرایک ریټ. په دې خو ته یو ټیم کې هم نشي لوبېدی، کلب کرکټ کې هم نشي لوبېدی. نو چې ټیم کې د ځای نه جوړېږي نو بس بیا کلارې بیا به بل کاروبار کوي، افغانستان دی څه بل څه دغه به کوي. مګر که پرفارمنس څوک ورکوي نو هغه به ټیم کې مې زوري نه چې ته ټیم کپتان چې دا د افغانستان ټیم دی، دا شخصي د چا کلب ټیمونه نه دي. نو چې بل کپتان شي باید هغه ته سپورټ ورکړل شي او ټول لوبغاړي سپورټ کړي. نو انشاءالله شاهدي صاحب زموږ د ون ډے ټیسټ کپتان دی، بهترین کارو شو. راشد خان زمونږ د T20 کپتان دی، دا هم بهترین چویس دی. باید ټول لوبغاړي سپورټ ورکړي او په خپل بیټینګ بالینګ اور څه باندې فوکس وکړي چې ټیم کې زیات کنټریبیوشن وکړي او مونږه زیاتې بریاوې راوړو. لکه نن آیرلینډ ګوره 50 اوور کې ماتې ورکول. ساوت افریقې ټیم نن سبا هغسې ټیم دی چې باید زموږ میچونه ښه به دا وایي چې ساوت افریقې او سریلانکا او دې خلکو سره وایي، مګر بورډ کې زیاتره اوس هم کلین اپ روان دی. باید هغه خلک تینې کلین شي چې پخواني مثلا کار نه کوي او فقط ماشونه اخلي او اسې فیسبوک پوسټونه کوي. نو په دې باندې باید د هر بورډ کې چې کوم کس کار کوي هغه 15,000 او 20,000 او 15,000 او 13,000 فالوورز په همدې کرکټ بورډ کې پیدا کړي دي او ډیر خدا کوشش کوي چې د بورډ د لارې نه ماشاءالله. ګوره نړیوال جام کې 2019 کې زمونږ د کرکټ بورډ خلکو ته ویزې نه ورکولې، پوه شوې. زمونږ د کرکټ بورډ دا خاص خلک چې ټاپ هغوی ته هم ویزې نه ورکولې چې دوی لندن ته لاړ شي. ولې دوی چې کله لندن ته لاړ شي بیا اکثریت لندن کې پټیږي. موږ او تاسې خو یې نه پېژنو، ډېر پکې پټ شو، اوس ډېر تلي بعضې لندن ته. خو ته په کوم ځای نه لاړې؟ خو د دې کرکټ بورډ په ترو باندې تا ویزه واخیسته او د کرکټینګ ویزه دې اخیستې ده.
نو ویزټ ویزه دې نه اخیستي ته چې لاړ شي هلته پټ شي دې سره زموږ د کرکټ بورډ زموږ د دغه ویلیو خرابېږي نو هیله ده چې تاسې که مثلا کرکټ بورډ بعضې کسان یاستئ لندن او دې ځینو ته ځئ نو قاچاقي لاړ شئ ضروري نه چې تاسې مثلا زه خو دې شیانو خلاف یم د قاچاقیانو خو هسې ورته یم چې ته د خپل وطن په نوم باندې ویزا اخلې او بیا هلته پاتې کېږي نو دا زموږ دپاره ډیمیجنګ بیا هم چې څوک ځي تر اخره کې زه د هر افغان مونږ د ټولو افغانانو خیر غواړو نو چې هر وطن ته هر ځای ته لاړ شئ دې وطن ته به مو یو خیر راورسیږي نو خبره د دې چې بورډ کې یاستئ ښه سی کار کوئ کوم کس چې مثلا نوی راغلی حمید شینواري سره هغه سره باید تاسې چې څومره ستاسې وسه کېږي ټیم کې یاستئ چاپلوسیانې مه کوئ فضول هر څه سیاستونو کې ګوتې مه وهئ چې څوک راځي طالب ته چاپلوسي کوي څوک راځي اشرف غني ته چاپلوسي کوي دې سره ستاسې کار نشته کرکټ سره کار دی په دې فوکس شئ سیاست نه غاړې ته شي نو هیله ده انشاءالله چې زموږ کرکټ بورډ کار وکړي او په راتلونکي کې افغانستان د پاکستان سره کوم سیریز دی چې دام وشي ځکه دغه چې دی د امارات اخو دغه نیولي دي زموږ او ستاسې دوستان او چې هر څه ورته پخواني هندوستان هغه اوس امارات کې آی پی ایل کوي نو چې آی پی ایل کوي خدا کتنې 2-3 هفتې مخکې یو لوبه هم وکړي نو امارات درنه لاړه شارجه ماته معلومات نشته څنګه چل به کېږي زیمبابوې که تاسې اپروچ کړي نو بده به دا نه چې زموږ په کوربتوب باندې په پاکستان کې وشي څه مشکل دی کې هم نشته دی خو لوبې باید وشي چې زموږ پریکټس وشي اول خو هغه تاسې چې شارجه سره خبره وکړه دا وکړئ که شارجه په لاس راغله خو زموږ لیاخه ده کني نو په پاکستان کې کولو کې هم څه مشکل بني او انشاءالله زموږ باید خامخا میچونه وګټو په 3 میچونه یې د آی سی سی دغه دي د آی سی سی د کوالیفیکیشن د ورلد کپ لپاره سوپر او ډي آی سوپر لیگ دغه دا چې 2 مو ګټو 0 پوینټ شو که 3 مو ګټل انګلند وګټل یو نیور نو دا بس نن یو تاریخي ورځ وه د انګلستان مینوالو ته هم ډېر مبارکي د آیرلینډ مینوالو ته هم ډېر مبارکي آیرلینډ دپاره خو تاریخي ورځ ده ځکه چې تا اول ځل ساوت افریقې ته ماتې ورکوي د دوی ټیم مورال به ډېر پورته شي نو بس دا و نن دواړو میچونو په اړه باندې یو څه خبرې انشاءالله همدغه زموږ چینل دی دې نه بس د کرکټ خبرې چې دي او تبصرې خپلې تجربې دا تاسو سره شریکوم د فیسبوک نه د یوټیوب نه او ټیک ټاک نه درې واړو کې زموږ یو نوم شینواري سپیکس ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم